معاینات پالیسی تحت چتر تشکیل وزارت مالیه حدود یک دهه قبل و منظور سمت و سودهی فعالیت‌های اقتصادی کشور در یک چارچوب منسجم سیاست‌گذاری اقتصادی، تدویر و ارائه اسناد دولت به کنفرانس‌های انکشافی جهت جذب کمک‌های بین‌المللی ایجاد گردید. معاینات پالیسی وزارت مالیه در چوکات تشکیل این وزارت در حدود یک دهه قبل به منظور سمت و سودهی فعالیت‌های اقتصادی کشور در چارچوب سیاست‌گذاری‌های معقول اقتصادی، تدویر کنفرانس‌های انکشافی و ارائه اسناد دولت در این کنفرانس‌ها و جلب و جذب کمک‌های انکشافی به خاطر برنامه‌های اقتصادی کشور ایجاد کردید. د دې معاینات اصلي ماموریت پلان ډول دی. د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ د دویم سند د اقتصادي موخو تحقق، د مرستو د جذب، مدیریت او د ملي پروګرامونو په موخه له مرستندویانو سره همغږي، د لومړیتوب لرونکو ملي پروګرامونو لپاره انسجام، لوری ورکول او د سرچینو مالي ملاتړ، د سیمې له هیوادونو سره د 12 ګوني دوه اړخیز اقتصادي کمیسیونونو په چوکاټ کې د سیمه‌ییز اقتصادي همکارۍ تحقق، د پالیسۍ پر بنسټ د بودیجې جوړونې په موخه د عامه پانګونې مدیریت د واحد دریځ ساتل، پیاوړتیا او ملاتړ، د اقتصادي پالیسیو پلټنه او تحلیل او د اقتصادی پالیسیو ارزونه. رهبری جدید وزارت مالیه و معاینات پالیسی در تلاش سمت و سودهی معاینات پالیسی به مسیر تحقق اهداف اقتصادی و انکشافی افغانستان که در دومین سند چارچوب ملی صلاح و انکشاف افغانستان NPDF دوم تسجیل یافته و همچنان هماهنگی با نهادهای تمویل کننده و دونر به خاطر جلب و جذب کمک ها برای اولویت های اقتصادی و انکشافی افغانستان، همکاری نزدیک به منظور انسجام، استقامت دهی اولویت هایی که در برنامه های دارای اولویت ملی NPP تسجیل یافته و همچنان حفظ جایگاه و حمایت از واحد مدیریت سرمایه‌گذاری های عامه به منظور بودجه سازی بر اساس پالیسی و در کل تعیین تحلیل و تحقیق و بر ارزیابی پالیسی های اقتصادی افغانستان می باشد. قابل یادآوری است که معاینات پالیسی در تشکیل خویش دارای یک بست مافوق، 3 بست اول و 9 بست دوم می باشد. قابل ذکر است که فعلا نظیر کبیری معاون پالیسی وزارت مالیه می باشد.